غنی په خپل بریا خوشاله خو عبدالله ولایتونو کې والیان ټاکي. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د راپورونو له مخې د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټیم سرپل ولایت لپاره نوی والي ټاکلی دی. د ثبات او همپالنې ټیم سرچینې وایي چې نن محمد نور رحماني د ثبات او همپالنې ټیم له لوري د سرپل ولایت د والي په توګه وګمارل شو. د سرپل ولایت اوسنی والي عبدالقادر اشنا دی چې ویل کېږي د ثبات او همپالنې د پلویانو له لوري له کاري دفتر څخه شړل شوی او پر ځای محمد نور رحماني د عبدالله له لوري د والي په توګه ګمارل شوی دی. سرچینې زیاته کړه چې د پنجشیر ولایت برحاله والي انجینر کمال هم د ثبات او همپالنې ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او د ثبات او همپالنې لخوا د پنجشیر د والي په توګه پاتې شوی دی. تر هغه وروسته چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې او ولسمشر غني یو ځل بیا د افغانستان ولسمشر اعلان کړ د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو پایلې نامشروع وګڼلې او خپل ټیم د ټاکنو بریالی ټیم اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د ثبات او همپالنې ټیم له مخکښو څیرو څخه شمیرل کېږي د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته یې وویل چې ډیر ژر به د عبدالله په مشرۍ یو شمېر ولایتونو کې نوي والیان وټاکي. ولسمشر ماڼۍ تر اوسه د ثبات او همپالنې ټیم له لوري د سرپل ولایت د معرفي کېدو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی.